sprichst du Deutsch؟ ستاسو په نظر کومه منفي جمله صحیح ده؟ Nein, ich spreche kein Deutsch او یا ich spreche nicht Deutsch. که تاسو په سم ځواب باندې شکی یاستئ د کاین او د نیشت په کارولو کې ستونزه لرئ نو همدا خپرونه تر اخره پورې وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. جرمني له ظریف سره یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. جرمني ژبه کې په دوو کلمو سره یو جمله منفي حالت ته اړول کیږي، یو په نیشت سره او بل په کاین سره. داسې چیرته کاین کارول کیږي او چیرته نیشت کارول کیږي دې ته راځو. خو مخکې له هغه نه زما نوم ظریف سنگر ده او په دې چینل کې د جرمني ژبې په اړینو ګرامرونو، خصوصا هغه ګرامرونه چې پښتانه زده کوونکي په هغې کې ستونزه لري، خپرونې جوړوم. که چیرې تاسې د جرمني ژبې زده کوونکي یاستئ نو زموږ خپرونې تعقیب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او له خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ ترڅو ټول له دغه خپرونو نه ګټه پورته کړي. بیرته راګرځو خپل درس ته. لنډه قاعده دا ده چې کاین د نومونو سره کارول کیږي ترڅو نومونه منفي حالت ته واړوي، او نیشت له ورب، ادجکتیو او ادورب سره کارول کیږي، فعل، صفت او قید سره. دا چې قید او صفت چې شي دا په راتلونکي څو دقیقو کې تشریح کوو. درځئ مثالونه وګورو. Das ist kein Apfel. ګورئ اپفل یو نوم ده، معنی ته وایي. د دغه د منفي کولو لپاره ووایو چې دا معنی نه ده، کاین نه کار اخلو. بغیر له نوم نه د نورو شیانو لپاره نیشت کارول کیږي. لکه د فعل د منفي کولو لپاره ich schlafe nicht. زه نه ویده کېږم. Ich schlafe، زه ویده کېږم. Ich schlafe nicht، زه نه ویده کېږم. د ادجکتیو یا د صفت د منفي کولو لپاره Der Film ist nicht gut. gut یو صفت ده، د دې منفي کولو لپاره نیشت کارول کیږي. Er rennt nicht schnell. schnell ادورب ده، د دې جملې معنا ده هغه تیزې منډې نه وهي. rennen منډې وهل او schnell تیزې. schnell قید ده. قید چې ده د فعل څرنګوالی بیانوي. ګوره منډې وهل فعل ده، تیزې منډې وهل، کرا منډې وهل، دا قید څو څرنګوالی بیان که. دې ته وایي ادورب. د ادورب د منفي کولو لپاره هم نیشت نه کار اخلو. عمومي او اسانه قاعدې خو همدا وي، خو دا ځینې باریکیانې لري چې تاسې باید حتما ورته متوجه اوسئ. راځئ لومړی د کاین په اړه باندې مفصلې خبرې کوو. کاین یو ارټیکل ده چې مسکولین، فیمینین، نوټروم او پلورال نومو کې فرق کوي. همدارنګه د اسمی قضیه یعنی نومیناتیف، اکوزاتیف، داتیف او گینیتیف حالتونه هم لري. په دې باندې مفصل موږ په نورو خپرونو کې خبرې کړي دي. که چیرې تر اوسه مو نه وي کتلي او ستونزه لرئ هغه کتای سئ. خو په لنډ ډول ووایم، نومیناتیف کې کاین، کاینه، کاین او کاینه کیږي. اکوزاتیف کې کاینن، کاینه، کاین او کاینه کیږي. داتیف کې کاینم، کاینه، کاینم او کاینن کیږي. گینیتیف کې کاینس، کاینه، کاینس او کاینه کیږي. د کاین په کارولو کې دغه برخو ته مو پام وي. راځو ګورو چې کاین چیرته کارول کیږي. لومړی کله چې نوم له نامعین ارټیکل سره راغلی وي یا unbestimmt ارټیکل، لکه ein Apfel، eine Katze. که د دوی ترمنځ یو صفت هم راغلی بیا هم ورسره کاین کارول کیږي و، لکه ein roter Apfel، eine gelbe Katze. یوازې په هغه صورت کې دغه صفت او نوم سره کاین کارول کیږي چې دغه صفت له نوم سره راغلی وي، نه جلا. که جلا راغلی وي بیا ورته نیشت کارول کیږي. دویم کله چې نوم له ارټیکل پرته راغلی وي، داسې نومونه هم شته چې له ارټیکل نه پرته کارول کیږي. هغه نومونه چې حسابیږي نه، لکه اوبه، لکه چای، لکه شودې، یا همدارنګه ځنګل. دا نومونه حسابیږي نه، دا بدون ارټیکل راځي. او جمع نومونه هم بغیر له ارټیکل یا بغیر له unbestimmt ارټیکل کارول کیږي، لکه واسا، اوبه، بلومن، ګلان. جمع نوم ده ګلان. لدې نوم سره هم که صفت راغلی ورته کاین کارول کیږي. بله هو، kaltes Wasser، schöne Blumen. راځئ چې مثالونه وګورو. Ist das ein Apfel؟ ein Apfel unbestimmt ارټیکل سره نوم کارول شوی، د منفي لپاره کاین. Nein, das ist kein Apfel.
Ist das eine gelbe Katze? آیا دا یوه زیړه پیشو ده؟ eine gelbe Katze له نوم سره له نوم او له صفت سره unbestimmt Artikel کارول شوی. Nein, das ist keine gelbe Katze. Ist das Wasser? Null Artikel دلته یعنی Artikel هیڅ نسته دې ته null Artikel وایي. کله چې Artikel بیخي له نوم سره نه وي. Nein, das ist kein Wasser. په kein باندې منفي کېږي null Artikel. Ist das schwarzer Tee? Schwarzer Tee تور چای تور چای ته وایي. دلته هم null Artikel لګوره نسته. Ist das ein schwarzer Tee? نه. Ist das schwarzer Tee? Nein, das ist kein schwarzer Tee. ډول دی kein استفاده راځو اوس nicht ته. nicht چیرته کارول کیږي؟ لومړی له فعل یا verb سره لکه schlafen, verstehen. له صفت یا adjektiv سره لکه schön, neu. له قید یا adverb سره لکه jetzt یا gerne. له هغه نوم سره چې معین artikel سره راغلی وي یا bestimmt artikel لکه der Apfel, die Katze. همدارنګه که صفت هم ورسره و die weiße Katze. که unbestimmt artikel و kein, که bestimmt artikel و nicht. له هغه نوم سره چې د مالکیت artikel سره راغلی وي. د مالکیت artikel څه ته وایي؟ possessive artikel. mein, dein, sein. لکه mein Apfel, deine Katze. همدارنګه که ورسره صفت راغلی وي بیا هم و. deine weiße Katze. اوس راځئ چې مثالونه وګورو. لومړی verb سره Das Kind schläft nicht. Schlafen, nicht schlafen. Es geht nicht ins Bett. Gehen, nicht gehen. فعل سره nicht استفاده کیږي. دوم صفت یا adjektiv سره Das Auto ist nicht neu. دا موټر نوی نه ده. نسو ویلی Das Auto ist kein neu. نه neu صفت ده. صفت د منفي کولو لپاره باید nicht وکارو. Es ist nicht schön. schön هم صفت ده. nicht ورته کارول کیږي. دریم له adverb سره یا قید سره Frau Azizi kommt nicht jetzt. آغل عزیزی اوس نرازی. نسو ویلی Frau Azizi kommt kein jetzt. نه jetzt څه ده؟ adverb ده، قید ده. د قید د منفي کولو لپاره باید nicht نه کار واخلو. Sie arbeitet nicht gern. هغه په شوق سره کار نه کوي. gern هم adverb ده. د منفي کولو لپاره nicht کارول کیږي. څلورم Nomen mit bestimmtem Artikel. هغه نمونه چې معین artikel سره راغلی وي لکه Das ist nicht die Antwort. Die Antwort نوم bestimmt artikel سره راغلی. نسو ویلی Das ist kein die Antwort. نه. Das war nicht die weiße Katze. Die weiße Katze bestimmt artikel سره راغلی کنه. نسو ویلی Das war kein die weiße Katze. Na, das war nicht die weiße Katze. Ja, er besucht nicht den Arzt. Den Arzt bestimmt artikel سره راغلی nicht ورته استفاده کیږي. پنځم nomen mit possessive artikel. هغه نومونه چې له ملکی artikel سره راغلی وي. Das ist nicht mein Auto. Ist das nicht dein Handy? Dein Handy possessive artikel لکه نه dein Handy nicht ورته کارول کیږي. دا ولې هغه پنځه قاعدې چې د منفي کولو لپاره nicht کارول کیږي. اوس راځو یو خاص حالت ته. پام وي چې داسې یو حالت هم شته چې په هغه کې هم nicht کارولی سو هم kein کارولی سو. لکه دغه جمله چې د ویډیو په سر کې مو هم ویلې Ich spreche Deutsch. د دې د منفي کولو لپاره ویلی سو Ich spreche kein Deutsch. داسې ویلی سو Ich spreche nicht Deutsch. فرق یې دا ده که ووایو Ich spreche kein Deutsch یعنی زه هیڅ جرمني خبرې نه کوم. منظور دا ده چې زده مې نه ده. او که ووایو Ich spreche nicht Deutsch یعنی جرمني خبرې نه کوم. یا مې زړه نه ده یا
هر دلیل چې ده خو سخت کلک جواب نه ده، یعنی نه مې ده زده، جرمني خبرې نه کوم. دا تفاوت ده. دغه بل مثال ته وګورئ. Ich trinke Kaffee. زه قهوه چیکم. که منفي ته واړو ich trinke keinen Kaffee. زه قهوه نه چیکم. دا داسې یو جواب ده، یعنی اصلا د قهوې چیکلو عادت نه لرم، هیڅ وخت نه چیکم. که ich trinke nicht Kaffee، یعنی اوس قهوه نه چیکم، زړه ته مې نه کیږي. داسې یو جواب ده. په دې هیله چې پوه سوي به یاستئ. دا ول ټول هغه معلومات د کاین او د نیشت د کارولو په اړه باندې. په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي. خپل سوالونه او نظریات د کمنټ په برخه کې راسره شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.